السلام علیکم ویور، زه نن د یو بل کلاس سره تاسو سره حاضر یم. تاسو ته ما ویلي چې زه به بل کلاس جوړوم په جنډر باندې. یعنی راځئ چې وګورو جنډر څه ته وایي. یعنی الله پاک چې کوم څیزونه پیدا کړي دي هغه ټول څیزونه جوړه دي په هغې کې څه یعنی نر، په هغې کې چې نر او ښځه یعنی جوړه څیزونه پیدا کړي دي. نر ته په دې جوړه څیزونو ته جنډر وایي. په جنډر کې چې کوم نر ته کوم لفظ وایي په انګلیش کې هغې ته وایي ماسکولین، او چې کوم ښځې ته کوم لفظ وایي هغې ته وایي فیمینین. اوس موږ ګورو لکه مین سړی، ومن ښځه، بوای هلک، ګرل جینۍ، کنګ بادشاه، کوین یعنی بادشاهه، فادر پلار، مدر ما، هورس یعنی اس، او میر یعنی اسفه، ډاگ سپی یعنی بچ سپی. ها په دې کې څه دي؟ کامن جنډر ورته وایي. یعنی کامن جنډر څه ته وایي؟ کامن جنډر هغې ته وایي یعنی چې هغه د ښځې او د نر دپاره یو نوم په انګلیش کې هغې ته کامن جنډر وایي. لکه کزن تره زوی ته هم وایي او تره لور ته هم وایي، دې ته وایي کامن جنډر. سټوډنټ طالب ته هم وایي او طالبې ته هم وایي. بیبي دا کامن جنډر دی، دا ماشوم ته هم وایي او ماشومې ته هم وایي. فرینډ دا کامن جنډر دی، یعنی یو لفظ صرف دا د دوست ته هم وایي او دوستې ته هم وایي. نیوټر جنډر، نیوټر جنډر هغې ته وایي یعنی هغه څیزونه چې سا پکې نشته، بېجانه دي، نو هغې ته او هغې ته نیوټر جنډر وایي. لیکن زه تاسو ته وایم چیر، کرسۍ، ټیبل، میز، ټري، ونه، بک، کتاب، کار، موټر، ایفل، سیب، دې ته نیوټر جنډر وایي. دې ټولو ته زه تاسو ته په لیست کې څه نومونه ښیم چې هغې څه به ستاسو دا هم زده شي. لکه اوس زه تاسو ته کوم لیست کې کمې جوړې در ښیم، ماسکولین فیمینین چې کوم دي دې ته ګورئ. ایکټر یعنی اداکار، ایکټریس اداکاره، اتر یعنی لیکونکی، اترز یعنی لیکونکی، بیچلر یعنی لونډ، مایند یعنی لونډه، بوای هلک، ګرل یعنی جینۍ، برایډ ګروم یعنی د واده زلمی، برایډ ګروم، برایډ یعنی ناوې، برادر ورور، سیسټر یعنی بهن، کوک یعنی چرګ یعنی هن یعنی چرګه، ډایرکټر یعنی ناظم یعنی ډایرکټریس یعنی ناظمه، ډاگ یعنی سپی، بچ سپی، ډرک یعنی نره ایلی او ډک یعنی ښځه ایلی، ډرون یعنی نر چې کوم د شاتو مچۍ ده ډرون، او یعنی بی یعنی ښځه چې کومه د شاتو مچۍ ده. ډاکټر یعنی ډاکټر او لیډي ډاکټر یعنی ښځه ډاکټره. فادر پلار یعنی مدر مور. فادر ان لا یعنی سخر او مدر ان لا یعنی خواښې. ګرینډ فادر یعنی نیکه، ګرینډ مدر یعنی انۍ، ګرینډ سن یعنی نمسی، ګرینډ ډاټر یعنی نمسی.
got he got یعنی چیله he got یعنی چیله she got یعنی اوزا here یعنی وارث here is یعنی وارثه هیرو یعنی هیرو هیروین یعنی خزه هیرو هورس یعنی اس میر یعنی اسبا هوست یعنی میزبان یعنی مهمان نر هوستس یعنی میزبانه یعنی خزه میزبانه هانتر یعنی شکاری یعنی ښکار کوونکی نر هانټرس یعنی ښکار کوونکی ښځه هسبینډ یعنی خاوند وایف یعنی بیوی انسپکټر یعنی انسپکټر چې کوم نری انسپکټرس یعنی انسپکټره کینګ بادشاه یعنی کوین یعنی بادشاه لیټ الک او لیس جینۍ لینډ لور د جیداد مالکه لینډ لیډي د جیداد لینډ لور د جیداد مالک لینډ لیډي د جیداد مالکه لاین شیر یعنی لاینس خزه شیره لورد سردار لیډي یعنی خزه سرداره میل سړی فیمیل یعنی خزه مین یعنی سړی وومن یعنی خزه مین سرونټ یعنی سړی خادم او مین سرونټ یعنی خادمه خزه خادم ام آر یعنی میسټر یعنی سړی د پاره راځي ام آر اس یعنی میسز دا خزې د پاره راځي نیپیو یعنی وراره یا خوری نیس یعنی وریره یا خورزه پاپا یعنی پلار ماما یعنی مور پرنس یعنی شاهزاده پرنسس یعنی شاهزادګۍ سر یعنی جناب میډم یعنی جنابه سن یعنی زوی ډاټر یعنی لور سټیپ برادر یعنی نسکا ورور سټیپ سیستر یعنی نسکا هور سټیپ فادر یعنی ناسکا پلار سټیپ مدر یعنی ناسکا مور سټیپ سن ناسکا زوی یعنی سټیپ ډاټر یعنی ناسکا لور ټایګر شیر یعنی ټایګرز ټایګرس شیرنی یعنی خزه شیره انکل یعنی تره ماما ترور خاوند دې ته وایي انکل او د مور د طرفه ترور خاوند دې ته وایي انکل انټ یعنی چاچی او مامی او دې ته وایي انټ ویزرد جادوګر یعنی ویچ جادوګره کامن چې کوم جنډر دی هغه هم واورئ فرینډ دا دوست ته هم وایي دوستې ته هم وایي چایلډ ماشوم نر ته هم وایي ماشوم جینۍ ته هم وایي سروینټ خادم ته هم وایي خادمې ته هم وایي ففل شاګرد ته هم وایي شاګردې ته هم وایي ریټ منګکوري ته هم وایي منګکوري ته هم وایي پریزیډنټ صدر ته هم وایي او صدرې ته هم وایي ریډر یعنی قاری ته هم وایي او قاری ته هم وایي سیکرټري یعنی سیکرټري ته هم وایي او سیکرټري ته هم وایي انمی یعنی دشمن سړی ته هم وایي او دشمني ښځې ته هم وایي بیبي یعنی ماشوم بچي ته هم وایي او ماشومې بچی ته هم وایي پرسن ښځې دپاره هم راځي او د سړي دپاره هم راځي ماوس یعنی دا د مږې دپاره هم راځي او د مږ دپاره هم راځي کلرک دا د ښځې بابو دپاره هم راځي او د سړي بابو دپاره هم راځي سینګر یعنی دا د ښځه ګانې ویونکي والا دپاره هم راځي او نه ګانې سندرې ویونکي والا لپاره هم راځي سینګر منیسټر یعنی وزیر دپاره هم راځي او د وزیر دپاره هم راځي آفیسر یعنی د افسر دپاره هم راځي او د افسرې دپاره هم راځي دا و د نن ورځې کلاس او
تاسو ته چې زه بل کم کلاس جوړوم راتلونکی کلاس دی دې کلاس پسې هغه به په نمبر باندې جوړوم. دې کلاس باندې ځان ښه پوهه کړئ، په نمبر باندې به بیا ښه په اسانه طریقه ځان پوهولی شئ. خو دا کلاس باندې ځان پوهه کوئ، په نمبر وار باندې ما تاسو ته کلاسونه رانیولي دي، نو چې یو کلاس باندې ځان ښه پوهه کړئ نو بل به درته ډېر اسان وي. الله په امان، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ګوډ بای. Thank you for watching.